حضرت سلمہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وای ما د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړله ما ورته یا رسول الله ما ته څه کلمات راوښیه چې زه هغه کلمات خپلې کړم او ډېرې به نه وي ما ته څه کلمې راوښیه زه به هغه کلمې وایم او شرط مې هم دا د ډېرې به نه وي که د ډېرې کلمې راوښولې زما د فهمه وځي زه ویلی نه شم راسه یېرېږي یا کمزوری یم یا یې ویلی نه شمه به څه مختصر سرایان خلک بران ول یا رسول الله مختصره خبره راته وکړه چې ډېره نه او زه خپله کم بیا به پیغمبر علیه السلام مبارک یوه لاره ور وښولم وسوه حضرت سلمہ رضی الله تعالی عنها ته پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل زه څو کلمات در ښیم دا ته ووایه اوله خبره دا ده ته دا ووایه الله اکبر دا ووایه الله فرمایي دا د زما دپاره ووایه لس وارې ووایه لس واره الله فرمایي دا د زما دپاره وویل بیا راولاړه څه دا ووایه سبحان الله الله فرمایي دا د زما دپاره وویل لس واره دغه تورې ووایه الله لس واره وایي دا د زما دپاره وویل صحیح سلو لس واره الله اکبر ووایه لس واره سبحان الله ووایه دا د حدیث تورې درته وایم بیا به یو سړی وایي نو سبحان الله دی وویله الله اکبر دی وایي الحمدلله څه سوله الحمدلله هم ویلی سي الله اکبر هم ویلی سي لا اله الا الله هم ویلی سي سبحان الله هم ویلی سي هر توره ویلی سي خو محمد رسول الله ته دی ویل ما ته مختصر تورې راوښیه نو مختصر تورې د هغه سول اول دا ووایه الله اکبر لس واره صحیح سلو ته چې هر واره وایه الله اکبر الله فرمایي دا زما دپاره دی بیا چې ته لس واره ووایه الله لس واره درته وایي دا زما دپاره ده دا الله اکبر یعنی لویي چې دا هغه زما دپاره ده او بیا ته سبحان الله لس واره ووایه الله لس واره ووایه پاکي زما دپاره ده دا تا چې څه وویل او بیا راولاړ څه ووایه دا ووایه اللهم اغفر لي یا الله ما ته معافي وکړه یا الله ما معاف کړه یا الله زما مغفرت وفرمایه الله څه فرمایي ما معاف کړل زما دخوا معاف